د نړۍ خطرناک ترین زندان. سلامونه ملګرو، غواړم چې په نننۍ ویډیو کې تاسو ته د نړۍ خطرناک ترین زندان په اړه معلومات شریک کړم. امید لرم چې دغه ویډیو به ستاسو د خوښې وړ وګرځي. تاسو به په امریکایي فلمونو کې د خطرناکو زندانونو صحنې لیدلې وي، خو دا ځلې د ریښتیا او حقیقي زندان په اړه خبرې کوو. دا زندان د السلوادور په هېواد کې موقعیت لري. د دې زندان نوم د سی کارټ. ډېر غټ زندان دی چې اووه چنده د فوټبال د میدان په اندازه مساحت لري او د 40,000 بندیانو لپاره جوړ شوی. خو بیا هم دا زندان دومره نفوس لپاره خورا ډېر کوچنی دی. د دې هېواد ولسمشر نایب کلیر نومیږي چې د نړۍ خطرناک ترین هېواد یې په امن ترین هېواد بدل کړی. هغه په کم وخت کې وکولی شو د السلوادور هېواد خطرناک قاتلین او د مافیا خطرناک غړي ونیسي او همدې زندان ته یې واچوي. چې دا زندان یعنې سکاټ خاص د همدې مجرمینو لپاره جوړ کړی. تر اوسه یې د جوړېدلو 1 کال کېږي، خو لا تر اوسه ډک شوی نه دی، ځکه تر اوسه 14,000 کسان پکې بندیان دي. د دې زندان مامورین دې بندیانو ته د انسان په سترګه نه ګوري. دا بندیان یوازې د تروریستانو په نوم پیژني. راځئ اوس د زندان په اړه وغږیږو. لومړی چې د زندان د بهره به شروع کړو. کله چې یو څوک دې زندان ته غواړي دننه شي، نو له 2 چیک پوینټونو باید تیر شي. لومړی چیک پوینټ دی چې د زندان څخه 1 کیلومتر لرې دی. حتی که یو خبریالان هم دې زندان ته ورننوځي، باید ټول وسایل په خورا ډېر دقت سره وکتل شي او موټرې هم په خورا ډېر دقت سره چیک کړل شي. دا ټوله تالاشي په همدا 2 چیک پوینټونو یا دروازو کې په ډېر دقت سره ترسره کیږي. همدا یې لامل دی چې په زندان کې هیڅ ډول فساد نه لیدل کیږي او هر څه ښه روان وي. نه کوم مخدره توکي داخلېدی شي او نه کوم موبایل. کله چې دې زندان وروستۍ دروازې ته ورسیږي، نو هلته هم د هوایي میدان په څېر تالاشي شروع کیږي. ټول وسایل په پوره دقت سره څېړل کیږي او ټول وسایل په مخصوص ځای کې کېښودل کیږي. دا هر څه د یو خبرنګار د داخلېدو پورې ده. خو یو زنداني په دغه رقم نه داخلوي، یعنې د هغې داخلول دې زندان ته یو بل ډول وي. په دې زندان یعنې سی کارټ کې هیڅوک نشي کولی د بندي کس سره وګوري. یوازې وکیل کولی شي د زنداني کس سره خبرې وکړي. یعنې کله چې یو مجرم دې زندان ته راشي، د زندان د بهر نړۍ سره هیڅ تعلق نشي لرلی او حتی د خپلې کورنۍ سره هم خبرې نشي کولی. په دې زندان کې دا سیالي نصیب شوي چې هیڅ ډول موبایل یا مخابراتي شبکې پکې کار نه کوي او موبایل پکې هیڅ سیګنال نه ورکوي. دې زندان مامورین یا پولیسان د مخابرو څخه ګټه اخلي. اوس راځو دې ته چې یو زنداني دې زندان ته څه ډول داخلوي. اول دا چې زنداني زندان ته داخلي باید کاملا لوس لغړ وي. بیا یې د اکسرې ماشین ته وړي او هلته یې اکسرې اخلي تر څو په بدن کې څه نه وي تېر کړی. حتی که په معده کې څه تېر کړي وي، په دې دستګاه کې معلومېدی شي. کله چې دا مرحله ختمه شوه، بیا نو یو زنداني ته یو ځان پاک، یو روجایي او یو جامې ورکول کېږي او په داسې شکل زندان ته ننباسي چې په ښیو لاسونه یې هم تړل شوي وي، یعنې دوی پرته له ځمکې نور خوا و شا ځایونه ونه ګوري. کله چې دا زندانیان په خپلو اطاقونو کې وي، بیا هم د دوی پر سر د دې زندان مامورین ولاړ وي. هم له پاسه دوی څارنه کېږي او هم له نږدې څخه. د دې زندان اطاقونه نسبتا غټ دي چې په هر اطاق کې 100 بندیان ځای پر ځای کړي دي، چې دې اطاق کې تشنابونه، دیوالونه او دروازې هم نه لري او د دوی د څملاستو کټونه څو منزله وي. بالښت یا توشکه یا بل څه هم نه لري. دوی مجبور دي چې په همدې اوسپنیزو کټونو کې څملي. د السلوادور هېواد کې اعدامول شتون لري، خو دا زندانیان نه اعداموي، ځکه د دوی لپاره داسې حکمونه شته چې د اعدام نه هم بدتر دي. د دې زندان څخه یو کس هم نه دی آزاد شوی، ځکه د دې زندان ټول عمر 1 کال چې جوړ شوی او د دې زندان د بند سزا د 20 کالو څخه شروع تر ابده به وي. او په دې زندان کې هیڅ کله هم برېښنا نه ځي او 24 ساعته ټول زندان لکه ورځ رڼا وي، چې دا رڼا د یو زنداني لپاره یو ډول عذاب وي چې شپه او ورځې د دوی اطاقونه رڼا کړي وي، چې له امله یې خوب هم په سمه توګه نشي کولی. په داسې حال کې زندان د دوی داخلي آرامتیا له منځه وړي او ټول نه بدتره خو لا دا ده چې
په دې هیڅ هم نه پوهېږي چې اوس څو بجې د شپه ده او که ورځ ده او په دې نه پوهېږي چې دلته یې څومره وخت تېر شوی. په دې سزاګانو سره هر زنداني غوسهناک او قهرجن وي. سره له دومره قهر دوی هیڅ هم نشي کولی او باید سرونه یې ټیټ نیولي وي. کله چې یو پولیس غواړي بهر ته وځي یا د زندان محوطې ته لاړ شي نو د دوی تر پښو لاندې داسې شګې وي چې هر څومره ولاړ شي بیا هم تر لرې فاصلې پورې اواز تر غوږو کېږي. زندان په دریو لویو دیوالونو احاطه شوی چې اخري دیوال یې 9 متره لوړوالی لري. پر سر یې داسې وسپنې لګېدلې چې برق پکې جریان لري. خلاصه دا چې د دې زندان څخه تېښته یو خیال دی. حتی که د زندان یو فاسد پولیس د یو زنداني سره مرسته وکړي بیا هم نشي کولی. هره ورځ 10 نفره زندانیان جدا کوي تر څو د نیم ساعت لپاره خپل بدن ته حرکت ورکړي، یعنې سپورټ وکړي، تر څو په راتلونکي د بدن یې بې حرکته نشي او شل نشي. مخکې له دې چې نایب الکلیر د السلوادور رئیس جمهور شي دې زندانیانو ډېر خلک ځورول، یعنې د السلوادور خلکو د دوی څخه وحشت کوله ځکه دوی ته د خلکو وژل داسې و لکه یو چرګ چې حلالوي. د السلوادور رئیس جمهور وایي دا هر یو زنداني چې تاسو ګورئ دوی په سلګونه کسان وژلي، نو ځکه د دوی لپاره یې دا زندان جوړ کړی. هیڅوک په دې وحشیانو باندې زړه ونه سوځوي. په دوی هر اطاق کې مختلف ډلې شتون لري چې دوی هم په خپلو کې دښمنانو، خو دوی یو بل ته هم څه نشي ویلی او یو د بل سره جګړه هم نشي کولی. په دې زندان کې دوی یوازې د یو کس نه ډارېږي چې هغه پولیس دی چې دوی ته په ځیر سره ګوري. کله چې دې زندان ته یو خبریال ورننوځي نو دوی د زندان د مسؤلینو څخه ګیله کوي چې تاسو په دې سزاګانو سره د حقوق بشر څخه سرغړونه کوئ. دا یو ښکاره ظلم دی. خو کله چې دوی د مسؤلینو سره ګیلې شریکې کړي د زندان مسؤلین دوی ته وایي راشئ چې زه درته د زندانیانو په اړه معلومات درکړم. په دې وخت کې دوی د یو زنداني یوه دوسیه راواخلي او د خبریال مخې ته یې کېږدي او ورته وایي دا دوسیه ووایه. کله چې خبریال دا دوسیه ووایي په دې کې یوازې د یو زنداني د قتل، تجاوز، د مخدره توکو قاچاق، د انسان قاچاق او همدارنګه نور جرمونه هم ثبت شوي وي. نو دلته وي چې خبریالان هم قناعت کوي. د السلوادور خلک د نایب الکلیر په دعاګانو کې یادوي چې د داسې خلکو څخه یې وژغورل شو او کولی شي په امنیت کې ژوند وکړي. خو بیا هم تر یو زنداني که یو خلاف کار وکړي او یا هم جنجال وکړي دوی یو تیاره اطاق ته وړي چې هلته څو اونۍ تېروي. د دې زندان بندیانو ته 3 وخته خواړه ورکول کیږي چې دی خواړه دي وچه ډوډۍ، لوبیا او یو تروش شای دی چې د مستۍ غوندې مزه کوي. په میاشت کې 3 ځلې دوی ته مکروني او وریجې ورکول کیږي، خو په خوړو کې اصلا غوښه نه ورکول کیږي، که د چرګ غوښه وي او که د ماهي او یا که نور غوښې وي. نایب الکلیر وایي چې تر اوسه دا زندان نه دی ډک شوی ځکه دا زندان د 40,000 بندیانو لپاره جوړ شوی. تر اوسه 14,000 کسان پکې بندیان. د دې مطلب دا هم کیدای شي چې د آزاد او پټ خلافکارانو ته دا وښیي چې ستاسو لپاره نور ځای هم په دې زندان کې شته او موږ د دې په لټه کې چې تاسو د ونیسو دا زندان در باندې ډک کړو. که تر اوسه مو زموږ د هجران سټډي یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو همدا اوس زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او زموږ ویډیوګانو ته لایک ورکړئ تر څو زموږ نورې معلوماتي او په زړه پورې ویډیوګانې تر تاسو پورې په وخت در ورسیږي. تاسو ټول په لویه بخښونکي خدای سپارم. هر چیرې چې اوسئ خوشحاله، آباد او سوکاله اوسئ. د الله په امان.